ځکه مې فکر په جذبو کې ګرځي ستا تصور مې په لیمو کې ګرځي ای چغې به ډېرې نه وخود شعر به دومره ښایسته دی چې سپوږمۍ او آفتاب څه ته وایي داسې ډالۍ خدای راکړی ګلاب څه ته وایي ته که ما چېرته تنهایۍ کې په ژړا وویني تا ته به وشي اندازه چې خراب څه ته وایي ځکه مې فکر په جذبو کې ګرځي ستا تصور مې په لیمو کې ګرځي ای چغې به ډېرې نه وخود شعر به شعر باورو ستا تصور مې په لیمو کې ګرځي دلته د ورځې په رڼا کې راځه هغه خو غله وي چې په شپو کې ګرځي ځکه مې فکر په جذبو کې ګرځي ستا تصور مې په لیمو کې ګرځي دلته د ورځې په رڼا کې راځه هغه خو غله وي چې په شپو کې ګرځي دوی که رڼا د شنو امن مومي دوی به مړه کېږي که تیارو کې ګرځي دلته شپونکی د دې نه دی خبر دلته لیوان ګډو بیزو کې ګرځي درمان صاحب دلته شپونکی د دې نه دی خبر دلته لیوان ګډو بیزو کې ګرځي د پښتنو د لیوانو کاروان کې ما سره څوک څوک په کوڅو کې ګرځي د پښتنو د لیوانو کاروان کې ما سره څوک څوک په کوڅو کې ګرځي لیوانه دلته نظام ټول بدل دی لاندې میان خړو اوبو کې ګرځي نور څه شعرونه وایم بیا نظمونو ته راځم ته دې خبرې چې چا ته وسپارلو ته دې خبرې چې چا ته وسپارلو جایداد زما و خو یو چا بل چا ته وسپارلو ډاکټر صاحب جایداد زما و خو یو چا بل چا ته وسپارلو زی پرې وژلم خغې ډېر وزه بیخي یوازې نن مې د خپل بابا باجي کور کاکا ته وسپارلو زی پرې وژلم خغې ډېر وزه بیخي یوازې نن مې د خپل باباجي کور کاکا ته وسپارلو هغه ماشوم نه نن بلا مسلمانان راتاو هغه اوبو کې چې یو مور الله ته وسپارلو هغه ماشوم نه نن بلا مسلمانان راتاو هغه اوبو کې چې یو مور الله ته وسپارلو مونږ په ګرمه کې د هر شهید پوښتنه کړې چې کله بیا ته شو نو بیا ته وسپارلو مونږ په ګرمه کې د هر شهید پوښتنه کړې چې کله بیا ته شوه نو بیا ته وسپارلو لیواله نور مونږ سره څه د ژوندون په وړاندې دغه یو ځانو دا مخم اشنا ته وسپارلو د یو کې نه زمونږ حاجي نظر صاحب یو فرمایش کړی دی چې دغه د مور والا نظم ووایم زه به کوشش کوم چې هغه ووایم بیا به دغه ملګرو فرمایش وکړم تا ته یاد شي تا به څه ویل غوږ مې ونیسي کیسې ته درمان صاحب داسې د مور سره ناست وم په برچت باندې څو ځل تاسو ته ما ویلي د هغې بیا هغه اساسات هم ډېر سات ماحول نه شم ویلی خو دغه شعر نظم ټولو میندو ته ډالۍ وي زما د طرف نه په پښتنه مینه باندې تا ته یاد شي تا به څه ویل غوږ مې ونیسه کیسې ته په سلام یم مورجانې ستا دې دنګې حوصلې ته تا زما په ماشومتوب کې څه خوندونه را پیدا کړل لږ صحت کې به دې ګوره ستوري څو ځایه جدا کړل دا چې ښکاري کل جهان کې دغه ستوري په اسمان کې دا چې مونږ ته په خندا دی یو دغه دی یو دا دی دا دوه ستوري چې ښکاري یو بیبی دی یو بابا دی دا دوه ستوري چې ښکاري یو بیبی دی یو بابا دی دا څلور چې په قطار دي دا څلور خواږه یاران دي دغه نور چې په قطار دي یو جنت دی نور ګلان دي دغه ګڼ ستوري چې ښکاري دا هماغه شهیدان دي په پردي جنګ کې مړه شوي پښتانه دي یتیمان دي دغه یو په پردي جنګ کې مړه شوي پښتانه دي یتیمان دي دغه یو ستوری ولاړ دی د دنیا د تماشې ته غوږ مې ونیسه کیسې ته دغه یو ستوري ته ګوره دغه څه بلا اوتر دی دغه بل ستوري ته ګوره دا د چا نه مرور دی دغه بل ته دې ورپام دی دا د چا سترګې په لار دی دغه بل ستوري ته ګوره دا د چا په انتظار دی دغه نور دوه چې ځلیږي د یو بل سره خندېږي دي ته څه بلا سکون دی یو لیلا دی یو مجنون دی دغه نور دوه چې په ځان دي دا خو بالکل ستا په شان دي دا کمال د ذوالجلال دی دا خو خوبه خولیوال دی د دې یو په مخ کې کوتي د دې یو په زنه خال دی د دې یو په تندي وګوره د سرو زرو ټیکې ته غوږ مې ونیسه کیسې ته وسده شکه نه زویه نازولی ستوری ته یې د سپوږمۍ سره په خوا کې دغه ښکلی ستوری ته یې دغه غلی چې وده دی دغه غلی ستوری ته یې ویم چې ژوند ترېنه لوګی کړمه لیواله یوې شپې ته غوږ مې ونیسه کیسې ته په سلام یم مورجانې ستا د دنګې حوصلې ته په سلام یم مورجانې ستا د دنګې حوصلې ته دغه فرمایش به کوشش کوم چې وکړم د لیونو وطنه څه خاورو ایرو خوړې څه واکدارانو وخوړې او څه اوبه وخوړې د پښتنو وطنه څه خاورو ایرو خوړې څه واکدارانو وخوړې او څه اوبه وخوړې
چې د نظره شوي که څنګه امتحان کې ګیرې لا د جنګونو نه خلاص نه وي زلزلو وخوړې چې د نظره شوي که څنګه امتحان کې ګیرې لا د جنګونو نه خلاص نه وي زلزلو وخوړې تا سره هېڅ څه د خپل ځان د خلاصي نه وو که نه ملنګه خان درته څه نه ویل خوسپو وخوړې تا سره هېڅ څه د خپل ځان د خلاصي نه وو که نه ملنګه خان درته څه نه ویل خوسپو وخوړې هغې مالداره شو زمونږ کره نه راځي اوس زمونږ ښایسته ښکلې رشتې وي خو پیسو وخوړې هغوی مالداره شو زمونږ کره نه راځي اوس زمونږ ښایسته ښکلې رشتې وي خو پیسو وخوړې دغه نظم به درته ووایم دغه خپل شعرونه به شاته کړم چې یو مالک د زندګۍ شته عثمان والا دې نه پس به ووایم بیا ښه انشاءالله یو مالک د زندګۍ شته یو خالق د دنیاګۍ شته یو مالک د زندګۍ شته یو خالق د دنیاګۍ شته زه چې بعضې کردار ووینم وایم ښه دی چې خدای شته یا د ظلم انتها شي ډېره ښه ده چې مرګی شته ډېره ښه ده چې حساب شته د هر ظلم احتساب شته یو حجي په دې یریږي وایي په قبر کې عذاب شته ډېره ښه ده عدالت شته ډېره ښه ده آخرت شته ډېر شیخان به در معلوم شي لویه ورځ لوی حقیقت شته دا لا څرنګه ژوندون دی هر یو پروت سر په زنګون دی بیخي څوک خبره نه اوري بیخي دور د کارون دی په یوه کانټه حساب دی که څوک سپک دی او که دروند دی خره وس دواړه روریان دي دا لا څرنګه قانون دی خره وس دواړه روریان دي دا لا څرنګه قانون دی نه په چا څوک خفه کېږي او نه چا باندې خوږېږي زړه زما پسې ویران دی زړه زما پسې ورانېږي څوک د زړه خالونه نه وایي میاشت دوره یا معلومېږي د لاسونو مې وړه دانګي چپه سترګه مې رپېږي سار مې بیا چپه سترګه مې رپېږي سار مې بیا نفلونه وکړل خدایه خیر که راپېښېږي توره چرګه مې منلې که جانان را پخلا کېږي سار مې بیا نفلونه وکړل خدایه خیر که راپېښېږي توره چرګه مې منلې که جانان را پخلا کېږي کله کله داسې کېږي سړی لږ ډېر خطا کېږي په وفا او په جفا کې په دروغو فرښتیا کې فرق چېرته څوک کوی شي په روا او ناروا کې زه تر اوسه نه پوهېږم ملامت د پچا کې د دنیا خلک ویجاړ دي که ویجاړه په دنیا کې څه بدم نه زندګي ده هره څا په هره خوا کې خلک زخرو باندې مړه شي زه مړ شوی یم دا کې د رب دې کمال ته ګوره انتها د انتها کې د جانان په ښکلي مخ کې ګوتې وشي په خندا کې لکه ستوري چې ښکاره شي د سپوږمۍ سره په خوا کې لیوال منځ د نقې ولي کله کله په خطا کې ډېره زیاته مننه کوم دغه مری مې وچم د خو دغه نظم فرمایش وکړو دغه ځوانانو دې ته به ووایم باچا او دا ما باندې پابندي نه وایي دا به نه وی خو وایم باچا را مخکې شه حساب ته کښېنه باچا را مخکې شه حساب ته کښېنه لږ شان زمونږ احتساب ته کښېنه مذهب دې هم ملا دې هم راوړه کتاب دې هم سزا دې هم راوړه اول د هر یو سوال ځواب راکړه وروستو سزا خلا جواب راکړه هغه زمونږ کلیوال څنګه مړ شه محمد زاده اګروال څنګه مړ شو هغه د ولس په غم ککړ څنګه مړ شه هغه شهید عثمان کاکړ څنګه مړ شه هغه شهید عثمان کاکړ څنګه مړ شه زه به د چا تپوس د چا نه وکوم هغه شهید طاهر داوړ څنګه مړ شه د دې فساد څه پته ولګېده د ملک ساد څه پته ولګېده د سپین او تور څه پته ولګېده د سم او سپور څه پته ولګېده دا په بابک بریدونه چا وکړل د دغه چور څه پته ولګېده دا بې ګناه وژنې څنګه وشوې په پوهنتون چاودنې څنګه وشوې د دغې خاورې زلمیان څنګه مړه شو د دغې خاورې بچیان څنګه مړه شو بې حرمتي د وردۍ څنګه وشوه دغه پولیس او پوځیان څنګه مړه شو دا د جومات منارې چا ورانې کړي دا د وردۍ خاوندان څنګه مړه شو که نن نه وي نو سبا به کېږي دغه پوښتنه خامخا به کېږي بیا که زه نه یم بیا به بل لیوال وي لږ شان زما نه به بدل لیوال وي خو تا به رانیسي او له تا نه به پوښتنه کوي د دغه ظلم به زره پوښتنه کوي مړه د ظلم هم څه حد وي باچا بس تشدد او تشدد وي باچا د دغه جنګ د دغه ضد خلاف یو مونږ هم د دغه تشدد خلاف یو د باچا خان د قافلې خلک یو مونږ د سپېڅلې نظریې خلک یو مونږ د انسان وجود د باچا خان د قافلې خلک یو مونږ د سپېڅلې نظریې خلک یو مونږ د انسان وژنه کفر ګڼو مونږ د داسې عقیدې خلک یو داسې نظام باندې توکاڼې ولم بیا د پیریانو کور ته کاڼې ولم زه دا منم چې سل په سل مې وکړل لکه د پیر مذهب کنځل مې وکړل بس نور څه نه خو احتساب دې وشي زما د هر ظلم حساب دې وشي ډېره زیاته مننه کوم دغه څه شعرونه دي چې وایي محبتونه مې په 300 روپۍ خرڅ کړل محبتونه مې په 300 روپۍ خرڅ کړل
د چا خطونه مې په 300 روپۍ خرڅ کړل. مستقبل پرېږده وه د حال پښه مې هم رانله. عجز صاحب مستقبل پرېږده وه د حال پښه مې هم رانله. ټول کتابونه مې په 300 روپۍ خرڅ کړه. قربان او د شکرانو یې 50مه برخه هم ونه کړه. د شکرانو یې 50مه برخه هم ونه کړه. ستا تعویضونه مې په 300 روپۍ خرڅ کړه. قربان او درمان لاله وایي چې وایي خوب مې نشته له دې غمه ژوند عذاب دی. بې له یاره بې صنمه ژوند عذاب دی. د غنم د دانې زور دی رانوځي. د ادم نه تر دې دمه ژوند عذاب دی. د اوږدو بڼو جانانه خوند یې نشته چې ته تلی له چمه ژوند عذاب دی. بس له دې نه به عذاب د جهنم وي زمونږ دلته محترمه ژوند عذاب دی. قربان او دغه شعرونه چې دومره ښایسته دی چې سپوږمۍ او آفتاب څه ته وایي. داسې ډالۍ خدای راکړی ګلاب څه ته وایي. ته که ما چېرته تنهایۍ کې په ژړا وویني تا ته به وشي اندازه چې خراب څه ته وایي. در نږدې هم نشو له ورایې نه مو وزنګوي. داسې ځواني خدای درکړې شراب څه ته وایي. د خلکو زړونه ماتوه سجدو له زور ورکه. ته څه خبر یې چې ګناه او ثواب څه ته وایي. نن را سره چا د راتلو کلکه واده کړې ده. زړه کې مې داسې ساز لګېږي رباب څه ته وایي. خو ما ورته وی چې څوک دې خوښ وي او تنها دې پرېږدي. چا رانه کړی و تپوس چې عذاب څه ته وایي. ځکه خاطر له منځه وباسم او خوله پرانیزم ته به خبر شې چې رټلی جواب څه ته وایي. ځکه اسمار یم و دنیا له یم تاله نه یم. ما ته نامه وایې دا جي او جناب څه ته وایي. او بس دغه یو اخري کلام ویم درمان لاله چې وایي دا نه د دوایي نه د سختونو مسله ده. زمونږ خو په اصل کې د زړونو مسله ده. یو ځل راته بیا ووایې چې تا باندې مین یم اشنا زما څه لږه د غوږونو مسله ده. په کومه ورځ چې تا ویل نن ځم او بیا به راشم د هغه ورځ نه ماته د وهمونو مسله ده. درمان لاله چې زړه یې نه و هر څه یې نصیب ته ور په سر کړل. ویل یې یاره دا د نصیبونو مسله ده. خو نن ولې د ورور بچي په ځمکه یتیمان کړل. پرون خو تا ویل چې دا د وروڼو مسله ده. چې تاسو مې برباد غواړئ او خدای مې ښه ساتي قربان مو شمه دا خو د نیتونو مسله ده. دې ښار کې فطرته دې ښار کې د بدرنګو د خبرو قدر نشته. اسماره مونږ ته پېښه د رنګونو مسله ده. ډېره مننه.